د غرغښت راډیو تلویزیون درنو لیدونکو اوریدونکو او ګرانو زده کوونکو د زده کړې په کور کې خپرونه ګورئ. د مهالوېش سره سم نن ورځ د 10م ټولګي د ریاضي مضمون پیل کوو. د 10م ټولګي د ریاضي د مضمون لومړنۍ موضوع ده الجبري افادې. مخکې له دې څخه چې الجبري افادې وپېژنو ځینې اصطلاحات باید زده کړو. اول متحول دا هغه سمبول ته ویل کیږي چې د یوه غیر خالي سیټ د هر عنصر پر ځای وضع کیږي، یا متحول هغه سمبول دی چې قیمتونه یې تغییر کولی شي. د مثال په توګه یو سیټ دی، یو غیر خالی سیټ دی، مساوي کیږي له ایکس په داسې حال کې چې ایکس شامل وي په حقیقي عددونو کې، یا ایکس شامل دی په n کې یا په طبیعي عددونو کې، او ایکس کوچنی مساوي لاس وي. دا یو غیر خالی سیټ دی. په دې سیټ کې کولی شو چې ایکس ته د یو څخه تر لسو پورې طبیعي عددونه د قیمت په ډول ورکړو. یعنی په دې سیټ کې ایکس مساوي یو قیمت اخیستی شي، ایکس مساوي دوه قیمت اخلي، فرضاً ایکس مساوي 8 قیمت او داسې نور. نو دلته ایکس د متحول په نوم یادیږي ځکه چې قیمتونه یې تغییر کولی شي. یا د بیلګې په توګه یو بل مثال په نظر کې نیسو. بی یو سیټ دی، مساوي کیږي له وای سره په داسې حال کې چې وای شامل دی په آر یعنی حقیقي عددونو کې، او وای کوچنی مساوي یو، لوی مساوي 0 قیمتونه اخلي. وای دلته یو متحول دی. وای ته کولی شو چې د 0 څخه تر 1 پورې مختلف حقیقي عددونه د قیمت په ډول ورکړو. فرض کړئ وای دلته 0 سره مساوي کیدلی شي. وای مساوي دی له 0.1 سره، وای مساوي دی له 0.5 او داسې نور قیمتونه اخیستی شي. نو وای دلته د متحول په نوم یادیږي. نو متحول هغه سمبول ته ویل کیږي چې د یوه غیر خالی سیټ د هر عنصر پر ځای وضع کیږي. دویم ثابت دی. ثابت څه شی دی؟ ټول حقیقي عددونه د ثابت په نامه یادیږي. د بیلګې په توګه 4 ته یو ثابت ویلی شو. ثابت عدد یا ثابت دا معنا چې د 4 عدد له بل حقیقي عدد سره مساوي کولی نشو. 4 له 5 سره یا له 3 سره مساوي کیدلی نشي. نو ټول حقیقي عددونه د ثابت په نامه یادیږي، لکه 4 -2 1/3 او داسې نور. دا هر یو د ثابت په نوم یادولی شو. دا چې متحول او ثابت مو وپېژندل، اوس کولی شو چې الجبري افاده تعریف کړو. الجبري افاده داسې تعریف
کولی شو. الجبري افاده له یوه ثابت یا یوه متحول او یا د ثابتونو او متحولونو له ترکیب یا یوځای کیدنې څخه عبارت ده. الجبري افاده څه ته ویل کیږي؟ الجبري افاده یا یوه ثابت ته وایي، لکه 5 یو ثابت دی، دې ته یوه الجبري افاده ویلی شو. -12 یو ثابت دی، دې ته یوه الجبري افاده هم وایي. اکس فرض که یو متحول دی، دې ته یوه الجبري افاده ویلی شو. یا 3x مربع y دا یوه الجبري افاده ده. یا x په توان دی 3 جمع 8x -2 او داسې نور. دا هر یو د الجبري افادې په نوم یادیږي. نو الجبري افاده له یوه ثابت یا یوه متحول او یا د ثابتونو او متحولونو د یوځای کیدنې څخه عبارت ده. بل راځو مشابه او غیر مشابه حدونه تعریف کوو. په کتاب کې د مشابه او غیر مشابه حدونو یادونه شوې ده او همداشان د الجبري افادو په څلورګونو عملیو کې په ځانګړي ډول په جمع او تفریق عملیو کې د مشابه حدونو پیژندنه اړینه ده. مشابه او غیر مشابه حدونه څه ته ویل کیږي؟ هغه حدونه چې توري او توانونه یې سره مساوي وي د مشابه یا ورته حدونو په نامه یادیږي. د مثال په توګه 3x مربع y په توان دی 15، 12x مربع y په توان دی 15. دغه حدونه مشابه حدونه بلل کیږي. توري مساوي دي او د تورو توانونه مساوي دي، لکه x توان دلته 2 دی، دلته هم د x توان 2 یا د y توان 15 او 15 دي. یعنی په مشابه حدونو کې باید توري او د تورو توانونه مساوي وي، یوازې ضریبونه یې تغییر یا فرق کولی شي. دې حدونو ته مشابه حدونه یا ورته حدونه وایي. په همدا ترتیب سره 9a مربع b او 8ab په توان دی 4. دې حدونو ته مشابه حدونه ویلی نشو ځکه چې د تورو توانونه یې سره مساوي نه دي. دا غیر مشابه حدونه دي. بل راځو د الجبري افادو ډولونو ته. د الجبري افادو ډولونه. الجبري افادې په 3 ډولونو باندې ویشل شوي دي. 3 قسمه الجبري افادې لرو. اول پولینومي الجبري افادې دي. پولینومي الجبري افادې چې په لنډه توګه ورته پولینوم هم وایي. دویم ناطق یا نسبتي الجبري افادې دي. ناطق یا نسبتي الجبري افادې. او دریم ډول غیر ناطقي یا غیر نسبتي الجبري افادې دي. په دې 3 ډولونو باندې
الجبري افادې ویشل شوي دي. پولینومي الجبري افادې، ناطق الجبري افادې او غیر ناطق الجبري افادې. هر یو ډول یې په جلا جلا ډول تعریف کوو. اول راځو پولینومي الجبري افادې ته. پولینومي الجبري افاده چې په لنډه توګه ورته پولینوم هم ویل کیږي، تعریف یې داسې کوو چې دا هغه یو حده یا څو حده الجبري افاده ده چې د ټولو متحولونو توانونه یې مکمل عددونه وي. پولینومي الجبري افاده یا یو حد لري او یا یې حدونه له یو څخه زیات وي، خو د تورو توانونه به یې د مکملو اعدادو په سیټ کې شامل وي. مکمل اعداد پیژنو چې مکمل اعداد څه ته ویل کیږي؟ طبیعي عددونو په سیټ کې چې د صفر عدد ور علاوه شي یا ور زیات شي دې ته مکمل اعداد ویل کیږي، لکه صفر، یو، دوه، درې، څلور تر لایته نهي پورې. دا د مکملو اعدادو سیټ دی. د پولینومي الجبري افادې یو څو بیلګې د مثال په توګه ایکس په توان د څلور منفي شپږ ایکس مکعب مثبت اته ایکس منفي دوه. دا یوه پولینومي الجبري افاده بلل کیږي. د ټولو متحولونو توانونه یې د مکملو اعدادو په سیټ کې دي. یا یو حد ولري، فرض کړئ درې ایکس مربع وای په توان د درې، دا یو پولینومي الجبري افاده ده. یا فرض کړئ منفي دولس یو ثابت عدد دی، دا هم یوه پولینومي الجبري افاده ده، ځکه منفي دولسو سره ایکس وجود لري او د ایکس توان صفر دی. صفر هم د مکملو اعدادو په سیټ کې شامل دی. یا پولینومي الجبري افاده هغې افادې ته ویل کیږي چې درې ځانګړتیاوې ولري. پولینومي الجبري افاده هغه افاده ده چې دغه درې ځانګړتیاوې پکې موجودې وي. یو ځانګړتیا دا ده چې د ټولو متحولونو توانونه به مکمل عددونه وي. توانونه به مکمل عددونه وي. دویم ځانګړتیا دا ده چې په مخرج کې به متحول نه لري. په مخرج کې متحول نه لري. او دریمه ځانګړتیا یې دا ده چې متحول به د جذر لاندې نه وي. متحول به د جذر لاندې نه وي. دغه درې شرطونه چې په یوه افاده کې ولیدل شي دې ته پولینوم ویل کیږي. د ټولو متحولونو د تورو توانونه به د ټولو متحولونو توانونه به مکمل عددونه وي. په مخرج کې به متحول نه لري او بله دا چې متحول به د جذر لاندې واقع نه وي. د مثال په توګه ایکس په توان د درې جمع اته ایکس مربع وای مکعب منفي شپږ دا یو پولینوم بللی شو، ځکه د تورو توانونه یې مکمل عددونه دي. په مخرج کې متحول نه لري او متحول د جذر لاندې نه دی. دغې افادې ته یو پولینوم ویلی شو. فرض کړئ یوه بله افاده په نظر کې ونیسئ. ایکس په توان د منفي دوه جمع شپږ ایکس
منفي 11 دغه افاده پولینومي افاده نه ده ځکه د x توان منفي 2 دی او منفي 2 د مکملو عددونو په سیټ کې شامل نه دی دا یو پولینوم بللی نشو په همدې ترتیب د یوه بله افاده 3 پر x جمع y په توان دی 3 منفي 8 دا پولینوم نه دی ځکه چې په مخرج کې متحول لري یا یوه بله افاده لیکو x د جذر لاندې جمع 15 دې ته پولینوم ویلی نشو یعنی دغه افادې پولینومونه نه دي ځکه چې د پولینوم هغه درې مشخصات چې مخکې مو ترې یادونه وکړله په دغو افادو کې وجود نه لري بل راځو د پولینوم عمومي شکل ته د پولینوم عمومي شکل څه ډول دی او څنګه ورباندې مثالونه حل کولی شو که چیرې د پولینوم عمومي شکل فرض کړئ پولینوم ته د پی ایکس نوم ورکوو پی ایکس یو پولینوم دی پی پولینوم ښیي او ایکس د پولینوم متحول ښیي پی ایکس مساوي کیږي له ای ان x په توان د n جمع an منفي 1 x په توان د n منفي 1 جمع an منفي 2 x په توان د n منفي 2 جمع ټکی بالاخره a صفر دا د یو پولینوم عمومي شکل څرګندوي په دې شکل کې an منفي 1 an منفي 2 او داسې نور دا د پولینوم ضریبونو په نامه یادیږي n ته د پولینوم درجه ویل کیږي درجه وروسته بیا راځي تفصیلي وایو او ا صفر د پولینوم د ثابت عدد یا ثابت عدد په نامه یادیږي د دې عمومي شکل په واسطه مونږ کولی شو چې مختلف مثالونه حل کړو په یو څو مثالونو کې دغه عمومي شکل واضح کوو فرض که یو مثال په پام کې ونیسئ مثال د لاندې پولینوم څخه a3 a2 درجه او a0 پیدا کړئ پولینوم راکړل شوی دی د پی ایکس یو پولینوم دی مساوي کیږي له 8 په توان د 4 منفي 5 مکعب جمع 6 مربع منفي 2 مثبت و لدی پولینوم څخه a3 پیدا کړئ داسې حل کولی شو حل a3 څه ته ویل کیږي a3 دا معنا لري چې په پولینوم کې x مکعب ضریب څومره دی یعنی له a سره چې کوم انډکس لیکل شوی وي دا د متحول همغه حد د متحول په توان کې لټول کیږي یعنی a3 دا معنا لري چې د x مکعب ضریب څو دی د x مکعب ضریب منفي 15 دی
نو له دې پولینوم څخه A 3 مساوي منفي 5 دی. فرض کړئ A 2 غوښتل شوی. A 2 دا معنا لري چې د x مربع ضریب څومره دی. په پولینوم کې x مربع لټوو، د x مربع ضریب ګورو چې مثبت 6 دی، نو د A 2 قیمت مساوي له 6 سره دی. A صفر د پولینوم ثابت عادت ته ویل کیږي چې هغه مثبت او سره مساوي دی، او درجه د متحول لوړ توان ښیي چې هغه له 4 څخه عبارت دی. نو د پولینوم درجه یعنی n مساوي 4 سره دی. په دې ترتیب په یوه پولینوم کې ضریبونه، درجه او ثابت حد پیدا کولی شو. د موضوع د وضاحت په خاطر یو بل مثال په نظر کې نیسو. فرض کړئ د QX یو پولینوم راکړل شوی دی. دا پولینوم مساوي کیږي له x مکعب پر 2 جمع x په توان دی 4 منفي 8x جمع لاس. د دې پولینوم څخه مختلف ضریبونه غوښتل شوي دي. فرض کړئ د پولینوم څخه an پیدا کړئ. an چې کله غوښتل شوی وي دا په پولینوم کې د لوړ توان ضریب ښیي. لکه لوړ توان په دې پولینوم کې 4 دی او د همدې لوړ توان ضریب د x په توان د 4 ضریب یو دی، نو an یا ورته A4 هم ویلی شو. A4 یا an مساوي دی له 1 سره. یعنی کله چې په یوه پولینوم کې an غوښتل شوی وي، an په پولینوم کې د تر ټولو لوړ توان لرونکي حد ضریب راښیي. an یا A4 مساوي له 1 سره دی. A3 پیدا کوو. A3 یعنی د x مکعب ضریب، د x مکعب ضریب 1 پر 2 دی. x مکعب پر 2 یا 1 پر 2 x مکعب د A3 مساوي 1 پر 2 دی. A2 پیدا کوو. A2 یعنی د x مربع ضریب. په پولینوم کې x مربع لټوو، x مربع په پولینوم کې نشته، نو A2 مساوي 0 سره دی. A1 پیدا کوو. A1 یعنی د x ضریب چې دا منفي 8 دی. A0 یعنی ثابت عدد مساوي دی د لاسو سره. او درجه د پولینوم چې دا د پولینوم درجه یعنی د متحول لوړ توان 4 دی، نو دا پولینوم 4مه درجه پولینوم دی. د الجبري افادو دویم ډول ته راځو. تر دې ځایه مو د پولینومي الجبري افادې تعریف او ځانګړتیاوې زده کړلې. دویم راځو ناطق یا نسبتي الجبري افادې. ناطق یا نسبتي الجبري افادې دا هغې افادې ته ویل کیږي چې سرعت او مخرج یې دواړه پولینومونه وي، یا هغه افاده ده چې د 2 پولینومونو د خارجي قسمت په ډول یې لیکلی شو. فرض کړئ د ناطق افادې لپاره که یو عمومي شکل ولیکو چې P پر Q دغه شکل ولري. Q باید د 0 خلاف وي. همیشه چې یو کسر یا یوه کسري افاده لیکل کیږي، مخرج باید د 0 خلاف وي. P باید یو پولینوم وي. P یو پولینوم دی او Q هم یو پولینوم وي. P او Q باید پولینومونه وي. نو دغه ډول افادې ته چې د 2 پولینومونو د خارجي قسمت په ډول لیکلی شو، ناطقه یا نسبتي افاده ورته وایي. د مثال په ډول 3x جمع 1
پر 15x منفي 2 دا یوه ناطقه یا نسبتي افاده ده. یا فرضاً x په توان د 4 منفي 1 پر x مربع یا x په توان د 3 جمع 8x منفي 5. دغه افادې ته هم ناطقه الجبري افاده ویلی شو ځکه چې په مخرج کې یو لري. سرعت یو پولینوم دی، مخرج هم یو ثابت پولینوم دی. دغه افادې ته هم پولینوم ویلی شو او هم ورته ناطقه الجبري افاده ویلی شو. نو له دې ځای څخه یوه مهمه نکته ترلاسه کیږي، هغه دا ده چې هرې پولینومي الجبري افادې ته ناطقه الجبري افاده ویلی شو، خو هرې ناطقې افادې ته پولینومي الجبري افاده ویلی نشو. ګرانو زده کوونکو، د 10م ټولګي د ریاضي درس تر همدې ځایه و.